الله رسول فرمایي کم سړی چې شراب وڅښي، کم سړی دائمی شرابي هر وخت شراب څښي، د الله رسول فرمایي قطعا الله رب العزت نه بخشي. بیا د الله رسول فرمایي کم سړی یو ور شراب وخوري 40 ورځې الله د دل منځ نه قبلوي. الخمر جماع الاثم. د الله رسول فرمایي دا شراب چې دی دا د هر ګناه چابي ده، دا یې جړ دی، دا یې بنیاد دی. د الله رسول فرمایي په بني اسرائیلو کې یو باچاو اگر ولاړ سو یو سړی ګیر کی گرفتار یې کوي، بیا ورته ول تا ته زه څو خبرې ږدم دا به کوې، یا به شراب څښې، یا به بدکاري کوې، یا به قتل کوې، یا به دا خنزیر غوښې چې دی هغه خورې. په دې څلورو کې به یو شی کوې. دی که نه بیا دې وژنم. دی راولاړ سولو، بیا شراب وڅښه. شراب اسانه خبره ده، تر بدکارۍ و، تر خنزیر و، تر قتل. د الله رسول فرمایي چې کله د شراب وڅښل بیا دومره بې حاله سو، بیا دومره مست سو، بیا دونه لاره ځینې ورکه سوله، د خنزیر غوښې هم وخوړلې، قتل یې هم وکړئ او بدکاري یې هم وکړئ. الخمر جماع الاثم. شراب د هر ګناه جړ دی، بنیاد دی، چابي د چابي، ام الخبائث ورته ویل سوی دی. د ټولو ګناهو څخه لوی ګناه چې دغه شراب دی. او چې کم سړی شراب وڅښي او بیا د شرابو په حال کې، حالانکه روایاتو کې راځي انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ وایي شراب چې لا نو حرام سوی، زه د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په کور کې وم، ما شراب په ګلاسو کې تقسیمول ورکول مې، بخاري حدیث دی. نو بیا د الله د رسول جانب یو سړی اعلان وکړ چې شراب د نن څخه ما بعد حرام. دی وایي حضرت ابو طلحه ما ته ویلي انس ژر شراب ته یوه د باندې په نالۍ کې. بیا صحابه کرام را ولاړ سو، دا منګیان هم مات کو، ګلاسونه هم مات کو، مټکې هم ماتې کې چې په کم کې شراب جوړول هغه یې مات کو. ولې؟ ول بیا موږ له په یاد راځي ښه دی چې زموږ سهیر شي. وایي په دا ورځ ټوله مدینه شریفه کې چې کومې نالیانې وه په هغه کې شراب بهېدل. اعلان وسو، اعلان د الله رسول فرمایي جوړېدو والا، ورکولو والا، برابرولو والا، ورسولو والا، دغه مطلب چې څوک نشتیږي دا ټول 10 کسان یې شولې، پر هغه ټولو د الله له جانب لعنت ویلي. الله رسول فرمایي چې پر کم دسترخوان شراب پراته یې هلته کښېنستل حرام دي، نه به کښېنې. زموږ داسې یاران سته په یاري کې ټینګ دي، و یاره زما د یار دپاره مې یو بوتل موتل راواخیستی، زه خپله نه څښم، زما یار یې غواړي. نو چې څومره ستا یار ګناهګاره کېږي په شرابو، د غومره پر وروړو باندې چې ته وروړې رسوې ته دغونه ګناهګاره کېږي.